د امریکا د ټکساس ایالت اسن ښار د په دې لاره تېرېدم نو په دې لوحې مې سترګې ولګېدې. دا لوحه د یو وکیل دی. دا وکیل د مهاجرو سره کار کوي، د مهاجرو ماته ګوډه سمبالوي. په دې لوحې پسې مې رایاد شلو امریکا تېر کال یو نوی پروګرام اعلان کړ د ویلکم کور په نومه. کور داسې سپیل کېږي CORPS، د PS پکې سایلنټ دی. د دغې پروګرام په واسطه اوس په امریکا کې 15 کسان کولی شي چې په ځان پسې شپږم کس راولي، او د هغه 15 کسانو لپاره یوازې 2 شرطونه ټاکل شوي دي. یو دا چې دا 15 کسان باید کم از کم د امریکا ګرین کارت ولري یا باید د امریکا تابعیت ولري، یعنی سټیزنشپ. او دوهم شرط دا ټاکل شوی دی د 15 کسانو لپاره چې باید دوی سره کم از کم $2215 وي چې دوی بیا هغه شپږم کس ته ورکوي چې کله هغه دلته راشي، تر څو هغه پې خپله د کور کریه وکړي او خپل خوراک پې والي، تر څو دلته چې تر څو په خپلو خپو ودرېږي کوم جرم ته لاس وانه چوي.